ریاست ترانسپورت و هوانوردی غزنی از آغاز کار ساخت تیرپارک یا توقفگاه بین المللی موترها در این شهر خبر داد. مسئولین محلی در این ولایت میگویند که این توقفگاه مجهز با تمام امکانات شامل مسجد شریف و خوابگاه بوده که از سوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی کشور برای موترهای خرد و کلان در ساحه تلخکزار قریه روضه ساخته می شود. دغه د تیرپارک په نامه باندې پروژه ده چې په 200 جریبه مځکه کې جوړیږي او احاطوي دیوال به پکې کوي او موټروانانو ته به د سهولتونو او د خوب او د استراحت ځایونه به پکې کوي او مسجد به پکې وي او تقریبا څه اضافه د 40 میلیون افغانیو په ارزښت باندې به جوړیږي او دا به تیرپارک وي د عامه لارې موټروانان به استفاده ځنې کوي. د غټ موټر لپاره جوړیږي او غټ موټر بدل ترازی د ترافیق د ازدحام د مخنیوي مخه بنیسي په ښاراتو کې خصوصا د غزنی ولایت په ښار کې او همدارنګه به د ترانسپورت لپاره د دوی آسودګي دلته وي چې دوی بدلته ټول منظم آسودګیان دلته ورته موجود وي په تیرپارک کې او همچنان په سړک باندې به د دوی چې کوم ازدحام او د درېدو هغه وي هغه به د منځه وړي نو دا د خصوصا د ډریورانو او د غټ موټرو لپاره یو آسودګي ده. از سوی هم برخی از رانندگان موترهای کلان با ابراز خرسندی از آغاز کار این تیرپارک از دولت خواستند تا این توقفگاه را مطابق به معیارهای جهانی بسازند. غوښتنې دا د نورې اسانتیاوې موږ ته برابرې کړي، جومات، پارکونه ټول شی باید موږ ته جوړ شي. غزني په ښار کې کمیسیون و، ګڼه ګوڼه وه، بیروبار و، ټیلر نه ګرځېدل، ازدحام زیات و. اوس غواړو چې دلته کمیسیون موږ ته په همې ښار باندې جوړ شي. مشکلات خو د موږ ډېر و، موږ ته دا رقم ته ځای جوړ شي، د اوداسه ځای جوړ شي، د موټر ځای جوړ شي، د څومره د اسانتیا را چې دومره ښه خوند کوي. موږ مسؤلونه خراب دي، د موږ د موټرو د چاپلو ستونزه ده، د کاغذو ستونزه ده، دا رقم ته ځای موږ ته جوړ شي، موږ ته ټول اسانتیا راځي. قابل یادآوری است که این توقفگاه در محوطه 200 جریب زمین ساخته می شود که به صورت همزمان گنجایش بیش از 1000 موتر را خواهد داشت که با اتمام کار آن مشکلات اساسی در رفت و آمد موترهای کلان و مسافران سایر ولایات حل خواهد شد.